أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن شاء الله نن به د سورة نساء آیت نمبر 137 بوایو. الله تعالی دی وینا او الله د قرآن کریم باندې پوها شرح صدر الله تعالی د بیا د عمل کولو توفیق مونږ تاسو ته راکړي آمین. دین رستنی آیت کې الله تعالی مؤمنانو ته خاص خطاب وو چې تاسو په الله او دغه پر رسول باندې او په کتاب باندې ایمان راوړئ چې قرآن کریم او دین علاوه نور کتابونه دي او نور ټولو انبیاء کرامو باندې او چا چې به انکار وکړو د ایمان د دې بنیادونو نه نو دی ګمراه دی بیا. او دلته اوس الله تعالی اکه خبره مخکې د منافقینو چې ما تاسو ته پرون ذکر کړی او د هغې چې د مخکینی آیتونه بیا د منافقانو سره او د هغې بد عادتونه الله تعالی ذکر کوي. د دې دپاره چې کچیرې تاسو کې داسې بد عادتونه وي نو دا ځان نه لرې کوي ځکه چې دا د منافقت او د منافق عادتونه دي. الله دې موږ نه لرې کړي. او دا منافق د اسلام بدترین دشمن وي ځکه چې په ظاهر باندې د مسلمان دعوه کوي او خلک به دوکه کیږي چې کني مسلمان دی. او نن سبا هم زموږ به د مسلمانانو کې د منافقت دا خویونه ډیر زیات دي او د دې بیان او د دې نشانه الله تعالی موږ ته په سوره بقره ابتدا کې هم خودلی دي چې الله تعالی الته فرمایل چې ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. دینه بعد تقریبا 14 آیات پورې دغه عادتونه دي. بیا باقاعده یو مستقل صورت هم د منافقون په نوم باندې د منافقینو باره کې او سوره توبه کې هم د دې او همدغه رنګه سوره آل عمران او دلته سوره نساء کې هم د دې عادتونه دي. دا پیژندلم پکار دي معلومولم پکار دي او بیا په دې باندې ځان پویول او بیا د دې نه ځان بچول پکار دي ځکه چې دا یو خو ډېر بدترین خلق دي او ټول نه په قیامت کې جهنم کې ټول نه بدترین سزا به د منافق وي حتی کې چې د مشرک نه هم زیاده سزا به دا به د منافق او د الله تعالی ډېر بد شي. دا دغه د قرآن کریم د جهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دي او په ښکاره باندې مسلمانان په دې باندې دوکه کیږي او عادتونه دا په مسلمانانو کې هم ډیر زیات دي. الله تعالی دې موږ صفایي وکړي د دې بدو عادتونو نه. نو الله فرمایي چې ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې مؤمنان دي ایمان راوړو ثم بیا کفروا کفر اختیار کو ثم آمن بیا ایمان راوړو ثم کفروا خو بیا کفر وکړو ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شول په کفر کې یعنی مضبوط شول یا مړ شول په کفر کې انتها ته ورسېدل. نو الله فرمایي چې داسې خلق لم یکن الله نه دی چې الله تعالی لیغفر لهم بخنه وکړي دوی ته ځکه چې بخنې خو ډېر ذرایع جوړیږي انسان ته خپله معافي وغواړي مسلمانان ورته معافي وغواړي هرې دعا کې موږ دعا کوو چې الله تعالی مسلمانانو ته بخنه وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب شي د مسلمانانو په حق کې د خپل رحم و کرم د مسلمانانو ته اعلان د معافیو کې سوا د شرک نه نور ګناهونه معاف کی خو الله وایي که داسې وي دی د معافي نه کوم او الله لیهدیهم نه لار ورکوي دوی ته لار ورته نه ښیي الله تعالی سبیل لاره یعنې سیده لاره هدایت لاره برابره لاره دا ولې ځکه چې دوی په یو حالت باندې ټینګ نه دي ایمان باندې دوی مطمئن نه دي ایمان باندې دوی مستقل نه دي اوړي راوړي ولې د دې په مزاج کې د ګټې د دنیا حد پورې تصور ده چې په مسلمانانو کې په ایمان کې څه خیر ورته ښکاره شي نو فوراً مسلمانان شي ایمان راوړي او که هلته څه سختي راشي امتحان راشي ازمایش راشي نو بیا لاړ شي کافرانو ته د کافرو ملګری شي کفر اختیار کړي. بیا چې مسلمانانو کې څه خیر ښېګړه ورته راشي دغه د خو ازمایش دی دغه په دنیا کې وي کله کافر کله مسلمانان کله دلته خیر کله هلته دا کشمکش خو جاري وي ازمایشونه دي مسلمان باندې کله به د خیر په بنیاد باندې خوشحالي په بنیاد باندې ازمایش وي کله به د تکلیفونو په بنیاد باندې ازمایش وي نو دی هغه طرف ته منډه کوي چې کوم ځای کې د ته کټه ښکاري کچېرې دی په ایمان باندې خوشحال او مطمئن وی او راضي وي او قیامت مخې ته وي نو بیا خو که تکلیف وي او که خوشحالي وي د دپاره به اطمینان او نه ته اطمینان نه حاصلي
اولاد دی الله تعالی د دې باره کې فرمایي چې لا اله الا ولا اله الا، نه دوی د دې خوا دي او نه د اخوا دي، نه مسلمانان پاتې شول مستقل او نه کافر پاتې شول مستقل. ځکه چې اوړي راوړي ګټې طرف ته ځي، ګټه کوي کوم ځای کې چې ګټه ورته ښکاري، دنیا یې مد نظر ده او دنیا دپاره خپلې فیصلې کوي او دنیا دپاره خپل کارونه خپل جوړوي را جوړوي. نو الله فرمایي چې داسې خلکو دپاره معافي نشته. بعضې خلکو مفسرینو د آیت د یهودیانو سره هم لګولی دی چې یهودیانو ایمان په موسی علیه السلام باندې راوړو، بیا کفر وکړو، بیا شرک وکړو، بیا ایمان، بیا توبه وباسه، بیا بیا چې عیسی علیه السلام راغلو هغې نه انکار وکړو، بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو نو بیا یې انکار وکړو، بیا کلک شول په دې انکار باندې. نو څنګه چې د مسلمانانو د کفر کې کمی او زیاتې راځي، همدغه رنګې په ایمان کې هم کمی او زیاتې راځي. کله چې د انسان عمل درست وي، الله تعالی سره تعلق مضبوط وي، برابر وي، نو د ایمان هم اوچت وي، اعلی وي، برابرېږي، ښایسته کېږي، ښکلی کېږي. او چې کله په دې کې د ګناهونو اضافه راځي، د الله نه لرېوالی راځي، او بیا د دې دغه رنګې ایمان هم کمی راځي. نو الله فرمایي چې چا دا عادتونه دي الته دلته او بیا په کفر کې کلک شي، الله فرمایي دې دپاره بیا معافي نه، ځکه چې بیا هغه مقابله وکړي د مسلمانو د اسلام او بیا په کفر کې د مړم شي، نو دې دپاره بیا د معافي لارې یا دنیا کې د هدایت لاره دی ته نشته. دا مرتد شي بیا، او داسې بیا مرتد شي چې په خپل ارتداد کې او د اسلام په مقابله کې بیا کلک شي، بیا ودرېږي. داسې دنیا کې د ډېر مصداقات دي، موږ ګورو د خلک داسې. الله تعالی دې موږ تاسو د دې عادتونو نه منع کړي، الله تعالی دې دا بد صفتونه د مسلمانانو نه لرې کړي. نو معنی زده کوي تاسو، ان الذين بشکا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی، بشکا خلق چې ایمان راوړو، ثم بیا کفرو کفر وکړو، ثم آمنو بیا ایمان راوړو، ثم کفرو نو بیا کفر وکړو، ثم ازدادو بیا زیات شول، کلک شول، ودرېدل، مضبوط شول، کفرن په کفر کې. لم یکن الله نه دی چې الله تعالی لیغفر لهم بخنو کی دوی ته وبخي دی، ولا لیهدیهم او نه لار وښیي دوی ته، سبیلا لاره برابره سیده لاره.